دوستانو غواړم چې نن یوې مهمې موضوع په اړه درته معلومات درکړم چې دا موضوع ضروري ده او تاسو څخه هم هیله کوم چې نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. هغه دا ده چې کوم ملګري په اوسني وخت کې د افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته سفر لري نو دوی ځان سره نغدي څومره پیسې وړی شي. که د یوازې ځي او که کورنۍ سره ځي نو دوی ته څومره پیسو اجازه شته چې د ځان سره نغدي یوسي. همدا پوښتنه ما د اړوند ادارو څخه وکړه. هغې مسؤلینو راته وویل چې په اوسني وخت کې زموږ کم هیوادوال بهرنیو هیوادونو ته سفر کوي نو دوی که یوازې ځي او که پوره فیملي مطلب که یوازې سفر کوي او که فیملي سره کوي نو دوی د تر $15,000 او یا معادل اجازه شته چې ځان سره یوسي. مطلب کم څوک ډالر نه وړي هغه درهم وړي دینار وړي ایرو وړي نو $15,000 نه چې څومره ایرو راځي یا څومره دینار راځي یا څومره درهم راځي نو دوی ته دغه اجازه شته چې یوسي بهرنیو هیوادونو ته. که یوازې او که پوره فیملي نو همدومره اجازه ورته شته، د دې نه زیاتو د وړلو اجازه ورته نشته. خو د راوړلو پوښتنې چې ما وکړه نو دوی راته وویل چې کوم ځای نه دوی راځي هغې قانون مطابق چې څومره دوی ته اجازه ورکړی شي نو دوی راوړی شي، هغې باندې کومه پابندي نشته. خو وړلو صرف $15,000 اجازه لري، د دې نه اضافه نه لري. نو الله دې وکړي چې دغه معلوماتو باندې تاسو پوهېدلي وئ او دا ضروري موضوع هم ده ځکه زموږ زیات هېوادوال غواړي چې زموږ سره پیسو یوسي خو دوی ته دا معلومات نه وي چې موږ ته څومره اجازه شته. نو دې ویډیو په کتو سره به د دوی دغه ستونزه حل شوې وي. نو زه غواړم د نه په همدې ځای اجازه خو ستاسو هم هیله کوم چې دا ویډیو نور ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو دوی ته هم معلومات وشي. مننه.